ماشومان مې کالي نشته چپلکې رانه غواړي کالي رانه ما څه دومره چې زه د خپل ماشومانو ته وکړم د هغې کې وړه ماشوم دا جل وخل دومره راسره نشته چې زه دې دوا پې وکړم خدای پاک کاشکې زما خاوند ژوندی وی یا داسې مونږ ښه د حاجي نور خیریه بنسټ مینوالو د مهال مګ یا دغه خوراکۍ چې کونډه دی او خاوند یې نشته دی نو دغه درې پیکچه کومک موږ د دې ضرورتونه ډېر ولیده اړتیا یې درلوده دغه مرسته موږ دې ته تسلیموو ویډیو تر پایه وګورئ چې نور ستونزې او مشکلات دا خوراکۍ لري چې هینده تاسو ورسره کوم مرسته وکړئ نور الله به هم دنیا او آخرت ښایسته کړي نو له تاسو جار شم دغه خوراکۍ تر آخره او تر پایه یې دې غږ واورئ خورې د ژوند مشکلات دي دغه مشکل مې دی وروره کونډه یم ماشومان 15 ماشومان مې دي واړه واړه ماشومان ټول را په غاړه دي راته چې کور کې مې چای نشته بوره نشته هېڅ شی هم نه لرم هر څه شته دغسې اختر راغی ماشومان مې کالي نشته چپلکې رانه غواړي کالي رانه ما څه دومره چې زه د خپل ماشومانو ته وکړم د هغې کې وړه ماشوم دا جل وخل دومره راسره نشته چې زه دې دوا پې واخلم خپله مریضه یم فشار مې دغه جګېږي او دغسې وړکی زوی مې دی 9 کلن زوی مې دی هغه وظیفې پسې لیږم چې هغه څوک چپلکې ورکړي څوک یو شی څوک بل شی په هغې باندې زه وخت تېروم دومره شی نه لرم چې زه یې وخورم او دغسې هغه کور کې چې دی دغسې بله لور مې ده هغه مریضه ده دومره راسره چې هغې ته زه دوا پې واخلم دغسې یا یو څوک یا بل څوک 10 روپۍ 10 روپۍ راکړي هغه زه وساتم او هغې باندې ما چېرته ګزاره کېږي دومره شی نشته چې زه په کور کې ځان لاندې واچوم ترپال باندې زه کېنم زما داسې ژوند دی او دغسې واړه واړه ماشومان را په غاړه دي راته ما ته وایي مورې دا راته وخت دا راته دومره شی دې ته زه لاس کې کېدم هېڅ شی هم راسره نشته دومره دا سهار راوتم دغه ماشوم ډاکټر ته راوستی راته دومره پیسې کې هېڅ شی ولاکه 1 روپۍ دوا مې ورته اخیستي همداسې رانه پاتې شول مسپرې مې خو همداسې لاړم کور ته دغسې کور کې ډوډۍ راکره نشته دغسې شین چای بوره هېڅ شی هم نه لرو دغه مرسته خو در سره وشو د څو ورځو لپاره چې دغه مرسته موږ د حاجي نور خیریه بنسټ تر مټه تا سره کوو نور د ژوند مشکلات خاوند چیرې دی نور آینده څه ته غوښتنه لري د ورونو نه چې شتمنۍ لري په داخل د افغانستان کې پراته دي په خارج کې پراته دي د دې نه ستا غوښتنه څه شی دی وروره خاوند مې نشته همدغسې مړ شوی دی ګردو تکلیف یې و هغه وفات شوی نشته مړ شوی دی حاجي نور خیریه بنسټ نه ډېره مننه چې دغه مرسته او دغه کومک یې موږ سره وکړو الله یې تاسو ته ډېر درکړي خدای پاک یې تاسو ژوندي راته تاسو موږ باندې کونډو سره یتیمانو سره دغسې کومک کوئ تاسو خدای ډېره تاسو نه دغه مرسته غواړم چې ما سره بیا وکړي هر څه ته ضرورت ډوډۍ ته لرم چای ته لرم بورې ته لرم هر څه ته ضرورت لرم نشته د مخې سړی مې نشته چا ته وجاړم زه تاسو ته ونه جاړم چا ته زه وجاړم زه عرض مې تاسو وانخلي نور څوک واخلي دغسې قرضدار یم 1 روپۍ راسره نشته ماشومان راپسې واړه واړه پاتې دي خپله مریضه یم دومره راسره نه چې ساري وخورم بېګا ته نه بېګا ته وخورم ساري نه لرم نو روز د ژوند کې څه غوښتنه نور لري چې تا سره ستا مرسته خو دا ځل حاجي نور خیریه بنسټ وکړه نوره مرسته تل مدام غواړي که نه همدا مرسته باندې تا اړتیا او مشکل حلیږي نه لرم که د مخې سړی مې نشته چې د مخې سړی یم تاسو ته ما ویلو د مخې سړی تاسو ته غاړه ږدم چې ما سره هر وخت کومک وشي نه لرم خو څوک مې نشته ورته تاسو ما مخکې جوړکوټی زوی مې ده ما هغه وظیفه راته په هغې باندې زما هېڅ ګزاره نه کېږي بس تاسو ته راغلم تاسو مې عرض واخلئ ما سره هر وخت باید کومک وشي د خلکو کورونه وظیفه غونډوي او ډوډۍ ټولوي هر مازدیګر ځي بس دومره راوړي چې ما هغه سهار او غرمې وخورم نور هېڅ شی هم نه کور په کور ګرځي د وظیفې په نامه ماړۍ غونډوي بیا او ډوډۍ ټولوي او ما هغه ډوډۍ بیا موږ خورو زه دغسې وایم خدای پاک کاشکې زما خاوند ژوندی وی یا داسې مونږ ښه وې ما هم دغسې خپل بچي مې مکتب ته لېږل خپل تعلیم به مې ساته پرې رسولی خو نشته که نه مجبورۍ نه وځي چې مجبوري په چا نه وي څوک داسې کار کوي خو مجبورۍ نه هغه ټول ماشومان مې هغه دی واړه واړه ماشومان مې ټول وځي وظیفې پسې درې واړه وځي بس سهار وځي غریبان هغه هم څوک ورکړي څوک یې ورنه کړي چا وخلي څوک غورځېدلي څوک څه شی څوک څه شی هیوادوالو که شتمنۍ په داخل د افغانستان پراته هستئ لرئ که په خارج کې هستئ نو نبي صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا دی چې باید د ګڼ ګاونډ نه هګۍ ولرو خورو مورو میندو نه ورونو نه هګۍ ولرو پر ګڼ ګاونډ کې نور دا یو سنت طریقه دی پر کم لحاظ په کم خاطر له موږ او تاسو پر لاسو کې رنګ په رنګ میوې او رنګ په رنګ خوراکونه یو ګاونډ کې موږ خویندې میندې په بد حالات کې قرار لري او پر داسې حالات کې چې هغه رزق نه لري نو دغه کوچني ګلالي ګلالي ماشومان چې موږ تاسو ګوري او موږ خپل بچو ته رنګ په رنګ خوراک کړو دې د پر زړه کې ناامیدي ګرځي نو دغه د نبي صلی الله علیه وسلم
سنت طریقه ده چې د ګاونډ نه ګڼ ګاونډ نه مسلمان ورور نه باید هاګهي ولرئ، خبر اوسئ چې ډېر ناچیز هي ته روان استو چې یو لیږ ځای دی. نور که دنیا و آخرت هم ښایسته کوئ، دغه خبره چې ما تاسو ته وکړه چې دغې ته یو کور بل کور ته لاس ورکړو، نور انشاءالله په افغانستان کې ټول به په یو حالات باندې وچلیږو او په یو حالات به قرار ولرو. نور که دنیا و آخرت هم ښایسته کوئ، نور دغه خوراکۍ هم مستحق دی. دغه کمک حاجي نور خیریه بنسټ خپل تر مټه وکړه. نور تاسو ته باندې غږ کومه چې دغه خوراکۍ تل مدام دغه مشر د دغې نه بل یو مشر زوی دی، نور مشر زوی په کور کې نه لري، نور دغه د مرستې ته ډېره اړتیا لري. مننه له تاسو کورم ودان.